نن مې بیا دړه توتي سر په چغار لاړ جړګونه تت وزرید گلزار لاړ دا دنیا بی وفا د هر چا پاتې نو او په سفر تری محمد نبی سردار لاړ ګرانو اوریدونکو د شاهجانو نمونه څه په دا ډول دي رباب نواز میر حمزه خان عثمان خیل طبله نواز پاینده محمد هارمونیم نواز لال جان کیسه د ملک ظاهر خان په آواز د وحید ګل شباب فرمایش چارباغ نه شاعر د ایواز خان دا به تاسو ته څلورم نمبر دکان کې کباړي بازار کې د سلطان محمد سره ملوي سکندر د مرګ په لار لاړ چې د رب په حکم ځین ورته اشقراوه میر حمزه و د اسلام سپه سالار ظاهر خان ملک باسال مومندا
سړیتوب یې خاص د سرو زرو امبیلو په دې تمه به شي ډېر کلونه تېره یا بل په داسې نوسینا وي د شمشیره په کنډي کې پیدا شوی د سیب خیلو رنګ په سازو د دې ټولو مساخیلو په سیب خیل کې د جنګي عبدالله جانا نر پر زندو لکه ستورې د اسمانه چې مثال مشهور پدرس جهان دی لارې هغه د میټۍ عبدالله جان دی د ظاهر ملک شو عمر ودېرش کاله دی اوس کیسه د حقیقت مخې لراله مشري ظاهر خان ته حواله کړه ظاهر خان چې کله مشر شو د قامه په هم به دې ورو ورو په سرانجامه حساب و ملک خاوند د صبر په هېڅ شان سره په چا نه کوو جبر جنو په خوله کې به خندا وه دوی خصلت کې حقیقت خبره دا وه د خدمت شانې نه وه په مومند په دې وجه شو د نور په شان څرګند ظاهر خان کې نو قبر تکبوره ترې په بړستن کې کشمکش چې با په منځ کې د قامو حقیقت د فیضو محمد نذیره موسی خیلې وتړلې بې زنجیره دریم پاپ د نمبر شو د کمانګارې د چارمن سره یې ورانې شوې خبرې جنګ شروع د کمانګرې سه چارمن کلو نږدې ملک دی او بل په وینو رنګ ظاهر خان ملک ختم تنازع کړو روایت نه مې معلومه اندازه کړه
زدري نیم سما جګړې کړي هوارې لګې نه دي وروره کما یو بشمارې چې اوس 1995 شروع کاشي نور وګزرګې به دې د غم پتي غلال شنو کور کې تیرانو هو دا د غم کې سبا او سیرا برسیرا قماندان قادر ویلی ظاهر خانه مشوره د ښکته تلو غواړم له تانه ته قدیم او دا حکیم منځ کې لانجه ده نو دا برات دی پسې بله میاشت روجه ده نو او دا مې خیال ده چې روجې له راشو کور ته د یو څو ورځو دپاره ځو لاهور ته نو ظاهر خان ملک ویل ورته قادره نو چې سوای تېر دې نه یم د خاطره نو قماندانه ګاډی راوله بس تللو دي زمون خپل دي او غرض دا ګاډي ته وخته چارباغ او چارباغ کې نو دا خبرې د دوی نه راتلي دماغ کې چې واپس ماګنې نه راځم کور ته نو مخه ښیي وکړه روان شولو لاهور ته نو زری دینو معلومیږي چې دا تګ اخیر دی
او پیندینو یو دمې دلته وکړل لنډینو بیا خپل ګاډي ته پیندۍ کې وخاتونو گپ شپولی د لاهور په طرف تونو او د هوا په شان تځي پور بای پورا ای عاقبت شو وردننا په لاهورا ای په کوشش سره بکړ معلومات دوست محمد سره وشو ملاقات یا په جمع باندې لاړ ګلبرګتنو نورن خیل رونه خوشاله شو ملکتنو په ورته ډېر خوشاله پښتانه شو په حکیم او په قدیم چې مېلمانه شو د یار ګل حاجي نه وکړله پوښتنه یا مونږ تاله یو راغلي د وطنه زه د دې خبرې کوم درنه پرسانه دا زامن دي دي په څه خبره ورانه یار ګل دا خبره وکړه ظاهر خان ته او پروا نکړي که د سټا شو حلال که بایگی میگریوان تا لانج اخلاص د حکیمو د قدیم شوا هر یو کس تا خپل برخه په تقسیم شوا ډېر خوشحاله شه یار ګل په دغه کار لس پنځلس ورځې وملکه حصار واپسې تې ظاهر خان را روانېږي خبر نه دی چې بس مخه پیښیږي یا ملک شه د لاهور را روانه د الله په قدرت نه رسي انسانه پرورو باندې خورېږي د غم لړینو هی افسوس ارماني دنیا نیمګړې زار لیکوي مقرار د خویزو نظیر راغی غلنۍ ته غم به جوړ کړې د ملک صاحب کورنۍ ته نو
شروع کوم شپږم پاټ پسې د غامه پر هرې زړه نه مې مالګه شوه قلامه غلنۍ ته چې داخل شو ظاهر خانه انتظار کې ولاړو عزیزانه ای ظاهر خان څه ملګري سو مومن او مومنده د ډیپټي سره جرګه وکړه د خوند د ډیپټي ستر ماښامۍ جرګې وینو را معلومه شوه خبرې خوږې وینو وخت ماښام شو ملک ورکړلو درخواسته چې دا بل د اسکولونو مې که پاسه او د اسکول بل ځان سره راوړه د وختنو ویل ملکه دې ناوختنو او د ډیپټي نه رخصتېږي وخت ماښام دی نو ورته یې ښه اسرائیل د مرګي دام دی او د ملګرو سره ملک شرا رخصاته مونځ د جمعې ادا په جومات د ملګرو سره ملک شرا رخصاته مونځ د جمعې که ادا په جومات آخري مونځ دې الله کاندې قبولایي مولانا غلام رسولا رسیږي په تقسیم اوس ملک زی په طرف د پیښور نو دا یې نیت دی چې سپیشل کوم موټر د غم شپه نه را روانه د غم کال دی څلورم ورسره ملګری بخت جمال دی خبرو دی ولاړ د موټر خواصنو یو ډاکسن په قدرتي راغی د پاسه ظاهر خان ملک ور وخاته ډاکسن ته نو خدای خبر که بیا ژوندی راشي وطن ته یو ملک شدري ملګري ورسره نوره یا در افکار کې د چا نه رسیږي زوره یقین دی دری ورو د ډاکسن حضرت ولی ورختلې په دې ورځې وسوالي
پاره کور کې جنگ وکړي دا پلار مرور مرور او مرور شینو دو درې ورځې کلندر بیا ډرې ورشینو مخکې سټ د ډرې ور سره وبند رستو خاتل دا ښایسته مومند د خویزو نظیره اوس به مې خپه کې حادثه ورته پیښېږي په کړه پاکې غرض دا دی چې ډاکټر شو را روان را روان او په صاحب خیلو خیجي سیند ناګومان سمساز علامه شوه د قیامت په دې ځای کې چې ډاټسن کټ کوي موړ کې نو د ناړه مزیلو فساد به جوړ کړي او پلار دې خوار دې صرف نومې دی تیار نوابان به د کمره کړي ګزاره د ګاډو والا وروځي د خطرې نه خاص په یاره د ګړنګ د تاترینه نو په دې ځای کې دغه موړ چې کټ کېده نو سلیپ یې وکړلو ډاټسن ترې وښویده نو د برجې سره یې وهو ټکاره خبره چې ملک د دې ډاټسن ولوېدانو خطري ګړنګ ته دی ورغړېدانو یا د تقدیر فیصله راله پکې پړ شو یا دویم علیم حاجي په سرو وینو ککړ شو په ګړنګ کې ځان له هغه ظاهر خانو چې وروسته ډېر مومن پسې روانو درې څلور سوه کسان یې ملاتړ ونو ځان له پروتو په ګړنګ وطن پېښړ ونو څلور سوه کسان یې ملاتړ وو ځان له پروتو په ګړنګ کې وطن شړ وو او نه دې ورونه شته چې دلته دې پکار شي نو او ظاهر خانه چې دې خوږ زړه په
خدمت ته ځوان تیار د پنډیالی و په نامه باندې و دفتر د خاصدار او ست رحمت دې وي د ده په مور او پلار غږ یې وکړ د ملک صاحب په ملګر هیبت والي و دوی نو د خبرو د ملا نه واخستله چورباتي نو زه کوزېږم ویل الله به مې ساتي نو زه کوزېږم معلومه به کم پته خدای دې خیر کړي ورپسې ورغلم ښکته نو خاصدار دفتر ورکوز شو په ګړنګه کې ظاهر خان ملک ته ودرېد په څنګ کې نو چې دفتر خاصدار وکړو ورته پامه سور په وینو کې و پروت مشر د قامه ظاهر خان ملک بیا دغسې ګفتار کو پر مسرموسې پویه خاصدار کو یا خاصدار پاس ملګري مې خبر کا حال احوال باندې پویا سراسر کا آبادی نشته دې شړه دا کړه پدنو یا په ګړنګ کې مې پرې نږدې توره شپه ده نو خاصدار ویل چې خفه نشي له مانه هغوی څه چې پاتې نه بشي زمانه نو خاصدار ویل چې خفه نشي ځوانه هغوی څه چې پاتې نه بشي له مانه خاصدار دې صاحب لقتي او لقتي نو بله پرېښود ملک ته چورباتي نو خاصدار ویل دا به خدای ته وي منظور اوس به کلې خبرول غواړي ضرور د خویزو نظیره پېښه شوله ګرانه یا خاصدار شلو رخصت د ظاهر خانه یا خاصدار ویلې چې زه شوم رخصت نو ظاهر خان کلمه ویله د شهادت نو یا بیرته وختم سړک ته په کوشش یا لټاو مې چې ملګری د ده څه شنو یو سړی بر ولاړو په سرک نو یا د دې بل ملګري نه اوس درک نو یا خاصدار دفتر ولاړم په تلوار او د دې حاله مې حکومت کو خبردار چې لوېدلي د ګړنګ نه دوه کسان دي برمومن دي خپوره ملکانان دي موقع زیته یې ورساو ځانه یا افسران هله خبر شو په احوالو نو چې خبره ورته وکړه بخت جمال او چې لوېدلی یو علیم بل ظاهر خان دی نن زما دپاره وخت د امتحان دی نو تحصیلدار خالد پر ډېر شولو ستومانه یا چې د داسې مرغ خو نه وي ظاهر خانه نو څو د قام خلق ورسره څه خاصدار شو نو بران خیل ورونه د ځان مرګ ته تیار شو یا کله پاسي کله ناس کله غورځېږي یا پښتانه په پښتنو پسې کوزېږي
نو په کوشش کړه راپورته مړي دواړه او چې پښتون ورکوي پښتون له غاړه او چې پښتون یې پښتانه راوړي زامانه یا د تیار د زوی نه ډېر یم ګیلمانه پنجابی د کانګریس کا پارسیوان ده او پنجابی کانګریس کا پارسیوان لکه غله و تښتېدي کور ته روان وې برنا قصور کف موزرو نمیخه ده پتا حضرت ولینو علامی در پکشت ده دنولینو او د نسمن انگریز بشانت دی صحرا دا کپوهیگی تال دا جٹک پورا دا سحجت تے چه خبر قوم پزول افرین شپ ملا غلام رسول او تن مکی خود ملا سے بادریتا مڑے پریخیو دیت لے وڈیریتا خبردار دے حال کروشینا دا سے خیل باندې خپلوائی آپرینا خبردار دے حال کروشینا یدا سے خپل باندې خلقوائی آپرینا او کپینڈے واک لاہور کپی خبرنو او دا ملا غلام رسول کلا خبر د لاہور نا ټلیفون وشنا درتا جسنوے کار خونشت پی خبرتا نادر خان ویل قلار قلاری دا خیریت باند دمو برادری دا گرام بین کرم دینو خبردار یچنا سا پتندر شو پمون گزار دا خبرې نادر خان توکړه بیرتا ظاهر خان ملک دورا کړه د چیرتا نادر خان ول ملک تله په سفر ده یغلنې طرف تواله چکر ده شنا وخت لا راغله نه د کورتا دا جواب واپسی ورکلا هورتا دور خان ورته ویل ماما نادورا اے بلاهور کې ډنډور دا خبره خلک وایي چې ډن شوه کړه پکینو دا خبر دې را خور شوه نن پشپا کې نادر خان چې خبر دو دغه باسا ټلیفونی دستی ولویدو د لاسا د خفګانه شګاګیرا سخت ساعت دینو او د خوږو محمد نذیرا سخت ساعت دی بخ محمد حاجی خبر شپی خبر کینو د نادر کال لراغه په موټر کې او چنداز د ټلیفون شو د غم یا د نادر کال تراغه ها قدم نو دوباره ټلیفون شو په دې شان چې ډېرې تبرا ورسوې ځانا دا ګړنګ نه ډېرې تا دی راوړي او راوړي نو
شین کور کې پراته دي دواړه مړې ټلیفون چې کله وشو جوابینو بخ محمد ته داسې ویلي نبینو بخ محمد چې شو خبر په دغه راز ځان سره کېنه والله درو بل انداز پېښور نه په جلتۍ شولو روانه پن کې شورا تیر پنا ګمانه نو هغه وخت چې داخل شو په ډیرانو صدر احمد وی په دغه سورورانو لس بجې ډېرې ته دوی ورسېدلو یا دروشین د کور په خوا کې ودرېدلو انداز خان دغسې ویلې نادر ته یمړې پوتوړو کښکته پېښور ته نو نادر دغسې خبره کړله ساده او چې د مړې پېښور ته وړو اندازه دواړو ورونو پې ونه کړله راستینو او مړې وې وړو پېښور ته سمدستینو د نادر په کور کې جوړانګونه شوه شور شرخي د دویمه کربلا شوه او لږ ساعت کې ورله رالل خپل پردینو هر سړی د ملاقات کوي تعدیلو د ملک صاحب ترور ځای په پېښور نو او چې له روسه نه راغلی و ډاکټر د ډاکټر وکړلو دغسې بیان یا خپل ترور ځای مې دی ملک صاحب ظاهر خان ډاکټر ویلې دی بل ته سپارم څه ده زه کوم آخري خدمت په خپله چې کمرې ته یې دننه جنازه کړه بیا ډاکټر د کمرې پورې دروازه کړه نو او خپل هغه دی چې خدمت وکړي د خپل او د خپل نو ظاهر خان کو سنبال لکه د ګولو سډاټ سنې سموټرې دي غریږي او د ملک د مرګ استازي را خورېږي نو د خویزو محمد نظیر ځان بیدار کا نو د ملک د مرګ استازي وار په وار کا نشتنو نو لکه څنګه مې چې خویزو کې ولیدنو او لرې کړی ټلیفون نه دی د لاسه او د ظاهر ملک په غم کې جړېدنو او نور حبیب ته چا خبره داسې وکړه عوض خان او دوستې غواړي خبرېدنه رمتاجې د څلورم ورسره تور دی لیاقت پور کې به بېغمه وي ودنو منیر هم ورسره تللی په دوره دی نو یوه ورځ یې لیټن روډ ته ګرځېدنو چې دې پونده میرا خمان کاله ته کېږي او ښه کېږي نو
خبرې ورو ورو به ډېرې دنو او باولپور نه پسې دوه موټرې لاړې نو میررحمان د کاله خواته ودرېده نو افرین د باولپور په عزیزانو او د تیار زمن خو نو چې پټېده نو او میررحمان د دې حاله خبردار کنو او یو شپه د غم پټالو زنګېده نو دویم خبر د سات قباحت خبر لراغه نو ظاهر خان ملک قامونو پیجندنو ایوز خان د شپې په 3 بجې خبر شنو چې ظاهر ملک په حق ورسېدنو یا دا خبره د چا کله باور کېږي او چې ملک صاحب ګړنګ کې ولوېده نو دوی په زړه کې داسې وایم چې چا مړ کړه زړه کې شل قسم شکونه تېرېده نو د ملک د مرګ نه ټول ورونه خبر شول میررحمان ویل کورونه ورانېده نو ملک د مرګ نه ټول ورونه خبر شو زار میررحمان ویل کو روانېده او عوض خان ویل تکړه شه میررحمانه نو یا د چارباغ د باغچې ګل ورجېده نو یو موټر د میررحمان بل د دوستي شو 120 کیلومیټر کې چلیده نو فریادونه یې کول نظیر مومند ذات چې شامل ډله دې چاته پرېښوده دوی خو پرېږده غوږ مې ونیسه ګفتن ته نو او د خویزو نظیر حاجي خبر وطن ته پاس وطن تا برابر لاړ دا دغه مستا د لاړ غنم شاه نو یو خدای دې دغسې غم پېښ نه کړي چاته یا د بلبل مساخل دې نه خبردار شو خاص د شنه اسمانه تندر پې ګزار شو یا چا به کړی وې خفګان چا خوشه یو پښتون نه وي د دې ټکي خالي نو او غنم شاه کې یو ملا نوم محمودو یا دغه ځوان په دغه وخت باندې موجودو د په زړه کې دا خبره کړله ساده
زرین کړم د دې رازه سخت خبر دی خو په خوله مې نه راځي نو او مولا ویل د کور خبرې دي پرځي نو مولا راغی بې حسابه و غمجین او د ملک په مرګ خبرې که زرین نو خبر پاتې اوس زرین که د چارباغ دی آسان کار نه دی د سرو سیخونو داغ دی زرین داسې وویل واوره جمشیده یو خبره مې راوړې د پردې ده یو خبر تاله راوړې مې د غم دی نو زړه مضبوط دی کا ګزار دی ټمبم دی ظاهر خان ملک مړ دی په اکسیډنټ کې خپل پردې خبرول غواړي په ګاوڼ کې نو چې جمشید څه خبردار په دې احوالو نو د تر غم وزنګاوه لکه رټالو زرین اویل جمشید شاقلارو نو په غونډۍ کې خبرول غواړي سالارو دوی ډاټسن که بیرته ستون د غونډۍ لار ته دا د غم خبرې ویوړلو سالار ته شورا جمع د ظریف حاجي اجرې ته نو د خویزو محمد نظیره مشورې ته د ملک په مرګ جهانو جړېدو نو په افسوس او په ارمانو جړېدو نو په حجره کې راټول شوي و مشورې ته د ملک صاحب عزیزانو جړېدو نو جنازې د پېښور نه شوه راپورته پسې وروسته ټول خپلوانو جړېدو نو بلبلان په ژړا سرځي د ګلشونه په راتلو یې د خزانو جړېدو نو چا ډاټسنې کړي دي څوک په موټرو په سړک لکه کاروانو جړېدو نو جنازې د ظاهر خان ملک راخوستې مخلوقونه را روانو جړېدو نو غرض دا ملک یې راوړلو وطن ته د صاحب خیلو خاندانو جړېدو نو شور و شرش په کاله کې انګولا شوه بے اختیار ماشومانو جړېدو نو او د باشي او د طاهر زړه ته سلام دی سسوي اوښکې بارانو جړېدو نو د اولاد کوي ورېرونه شورا جامه یا شور و شر د بلبلانو جړېدو نو جنازه کې مخلوقونه و بې حسابه ورته پاتې شوم حیرانو جړېدو نو جنازه کې د ملک صاحب ولاړو که ساړه و که ځوانانو جړېدو نو او موساخیلو یې خدمت په اتفاق ښکلې ښکلې مشرانو جړېدو نو په سپیکر کې جړغونه تقریر وکړو یکو ډاقل مظفر خانو جړېدو نو د ملک په ځای دعا د مشره کې وایي دغسې اعلانو جړېدو نو مشري کړه حواله دوست محمد خان ته په دې وخت کې مې خپل ځانو جړېدو نو پاک الله ته برکتي دوست محمد خان کې موجود خلق په میدانو جړېدو نو په دعا دوست محمد خان مشر د قام شو هغه سود او هغه شانو جړېدو نو موساخل به یې په مرګ پسې ارمان کړي او د بل لاس خپل ګریبانو جړېدو نو او جنازې د ملک یوړه مقبرې ته دوستان سچې دشمنانو جړېدو نو او ماسخوتنې لیاقت پور ناورونه راغلو یا په مقام د ګورستانو جړېدو نو ظاهر خان ملک لحد کې ورته پروت دی دور سره دوست محمد خانو جړېدو نو که سالار که تاج محمد که نادر خان دی په سلګوی برادرانو جړېدو نو او د دې ورونو سره ملګري د وطن وو او د منیر سمیر رحمانو جړېدو نو
پاکی ماماګان په سلګو جاړي او که جاړي جاړي او که جاړي نو هم د وچکو امیر خانو جړېده نو او خانه د الله دې خدای صبر دړه ورکي نو د بیلتون نه هر انسانو جړېده نو د مرګي نه خلاصېدو د هیچا نشته او ډېر کورونه شلو ورانو جړېده نو او سپینه ږیره باندې اوښکې بهېدلې او د خانزي سره نور خانو جړېده نو ښه خانان د بخمل شاور نه راغلې خانزاده حاجیان خانو جړېده نو نو وفادار د قومیت او پاکستانو پسې ځکه افسرانو جړېده نو چې د مرګ شو خبر نظیر مومنده او ستا په شان شاعرانو جړېده نو او ډېر پیدا کېږي ملکان یا په مومندو کې ملک و ظاهر خان د ظالم سره به هر وخت په جګړه و د غریب سره د جیب نه کتابان کام کې داسې کسان کم کوس پیدا کېږي ځکه زه پسې کوم ډېر خفګان او ډېرې فیصلې به یې کولې او په وطن او په لاهور او په ملتان عوض خان شاعر ته د وحید ګل شباب د اړخه ډېر سلامونه د عقیدت ګلونه او پیرزوینې او دعاګانې